د خیال انځور د یوټیوب چینل محترمینو ملګرو، د یوټیوب چینل په دې برخه کې غواړم چې تاسو ته د 10 ولسمشر په نامه ناول شروع کړم. دغه کوم ناول چې دی 10 ولسمشر نومیږي، چې د استاد نورالله سلطانزي لخوا لیکل شوی دی. ډېرې خبرې کول نه غواړم، راځم ډایرکټ کتاب باندې شروع کومه. لومړی د کتاب په دغه برخه کې ډالۍ ده. نورالله سلطانزي لیکلي چې ټولو هغه وګړو ته چې ضمیرونه یې د واقعیتونو په لټه کې وي، دغه کتاب خپل ډالۍ کومه. سلطانزي صاحب د کتاب په سریزي کې داسې ویلي چې زموږ اتلان تل له مړینې وروسته یادېږي. ښې بېلګې سید جمال الدین افغان، غازي امان الله خان او ډاکټر نجیب الله دي. هر څوک دا خبره کوي راځئ د خپلو اتلانو قدر د دوی په ژوندونې وکړو، خو هېچا په دې برخه قدم پورته نه کړ. تل مو اتلان په ستړي او ستومانه حالت کې یا دې ته اړ کېږي چې خپل وطن پرېږدي یا د پردیو په لمسون وژل کېږي. دا راته لویه بې انصافي ښکاري چې په ژوندون یې په کاڼو ولو او 100 کاله وروسته بیا پرې ویاړو. نو ما هم په همدې موخه د خپل اتل ولسمشر محمد اشرف غني په هکله د 10 ولسمشر تر سرلیک لاندې یو ناول ولیکلو. په دې ناول کې مې د ولسمشر محمد اشرف غني هغه وطن پالنه راخیستې ده چې زموږ راتلونکي نسلونه به 1000 کاله وروسته هم پرې وویاړي. څرنګه چې ناول ډېر معلومات نشي ځایولی، نو زه هم پر څو کلي مسایلو پسې لاړ یم او له جزیاتو مې ډډه کړې. نور تاسو او د ناول ترمنځ خنډ نه جوړېږم. دا تاسو او دا مو 10 ولسمشر نورالله سلطانزي. شونډې یې وخوځېدې، لاسونه یې لپه کړل، ښه ځنډ وروسته یې دواړه لاسونه په مخ کش کړل. جاینماز یې د جاینماز پیسو راونیولو، ټول یې کړ، په المارۍ کې یې کېښود. د چپ لاس په مړوند یې ساعت تاو کړ. ساعت ته یې سترګې ونیولې، له 1 دقیقې تېرې وې. په دیوال ځوړند تصویر یې سترګې ولګېدې. ورو ورو ورنږدې شو، ښه ډېر یې ور وکتل، خو تسلي یې ونه شوه. تصویر یې راښکته کړ، له ځان سره ویې ویل نن خو دې بیا په سترګو کې آرام نه لیدل کېږي. د څادر پیسه یې د تصویر په ښیښه تېره کړه، په ښیښه نرۍ اوږدې لیکې جوړې شوې، بیا په خپل ځای کې راځوړند کړ. یوه شېبه غلی شو، په تصویر کې یې سترګې ګنډلې وې، له خولې یې آخ ووت. آخ زما خدایه، صبر راکړې صبر. په سترګو کې یې اوښکې ځلېدلې. یو سوړ اسویلی یې ویست، مخامخ یې دیوال ته ډډه ووهله، په فکرونو کې ډوب شو. ښکلا د چای پتنوس را دننه کړ، پتنوس یې په ځمکه کېښود. د پلار په لورې پام شو چې سترګې لکه غمي ځلېږي. د پلار تر څنګه کېناستله، لاسونه یې ترې په ګوتو کې ونیول. د ټیکري په پیسه یې د پلار اوښکې وچې کړې او په غلي غږ ویل پلاره، نن دې بیا دې تصویر ته اوښکې توی کړي؟ دا تصویر به دې لیونی کړي. ټول ویښتان یې در سپین کړ لکه د عربو مسافري چې دې کړې وي. الماس خپلې سترګې ومږلې، ښکلا یې په سر ښکل کړه، ویې ویل نه لورې، دا تصویر زما د هیلو او خوبونو هنداره ده. دا طبیعي خبره ده، کله چې یو څوک خپلې هیلې او خوبونه د حقیقت په بڼه وویني، نو کله تېر وخت ور یادېږي، کله راتلونکي، او د دې دواړو وختونو ترمنځ پرتله کولو پر مهال یې له سترګو اوښکې تویېږي. خو دا اوښکې کله د بېوسۍ شکل لري او کله د غرور بڼه هم خپلوي. ښکلا د تصویر په لورې لاس سم کړ، ومې ویل زه به هم دا اوس دا تصویر له دې کوټې لرې کړم، تر اخلاص به دې کړم، لنګړه به یې هم د باندې وباسم. ښکلا له ځایه پورته کېدله چې تصویر له دیوال لرې کړي او د باندې یې وباسي، خو الماس په مټ کې ونیوله او ورته ویل نه لورې، دا څه کوې؟ د دې تصویر ایستل زما د ساه ایستل دي. دا منم چې په څرګنده مې ژړوي، خو د ژړا تر څنګ یو ډول سکون راکوي. د دې تصویر تر شا روښنایي وینم، خو په دې نه پوهېږم چې دا وړانګې له کومه ځایه راځلېږي. ښکلا غلې ودرېده او د پلار په سترګو کې یې سترګې ونیولې. زړه یې لوی کړ. له پلاره یې وپوښتل نو په دې تصویر کې څه دي چې هم دې ژړوي او هم سکون درکوي؟ زه خو چې ټوله ورځ هم ورته ګورم، کوم اغېزه نه راباندې کوي. یوه کپرۍ د 2 سترګې او یو ډنګر وجود. الماس مسکیا شو، ښکلا ته نږدې شو، بیا یې په سر ښکل کړه، خبرې پیل کړې لورې، په دې تصویر کې د یو ملت هیلې وینم، د هغه کړېدلي ملت هیلې چې د زګیرویو او کوکو له لاسه یې ټول کاینات شپه ورځ ژړېږي. کله چې د یو داسې ځورېدلي ملت هیلې وګوري چې مسکی کېږي او د غړېدو په حال کې، نو حتما به هم سکون اخلي او هم به ژاړي. زه په دې تصویر کې ډېر درد وینم، هغه درد چې زه وینم که یې نړۍ هم وویني، نو ټوله نړۍ به یې په ژړا شي، کوکې به وکړي، کاینات به بې هوښه شي، ټوله نړۍ به ولړزوي.
ښکلا په تصویر کې سترګې ونیولې، خو نه یې پکې هیلې لیدلی شوې او نه یې پکې درد، نو ځکه یې نه سکون ورسره کولو او نه یې ورته ژړل. ښکلا تصویر ته ګوته ورسمه که ویې پوښتل نو دا څه ډول تصویر دی چې تاسو پکې هر څه وینئ او زه پکې هېڅ؟ الماس سرڅرغونې همدا یوه لور لرله چې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. الماس به تل خپل لور ښکلا ته د هېواد تاریخي کیسې ویلې او دا سپارښتنه به یې ورته کوله چې په راتلونکي کې باید د پلار په څېر یو باجرأته مسلکي ښوونکي شي. الماس یوه شېبه غلی شو، بیا یې د ښکلا پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ: لورې، لومړی چای واچوه، بیا به خبرې کوو. ښکلا هم له ځایه پاڅېده، پلار ته یې چای واچوه، پیاله او شیرندانې یې د ګوړې له ژیړو کنډکو ډکه کړه، د پلار مخې ته یې کېښودل. د شنه چای شمه په پیاله کې ښکته پورته کېدله. الماس په پیاله کې سترګې ونیولې، بیا یې سترګې پورته کړې، ښکلا ته یې وویل: لورې، ته هم یو پیاله سای وڅښه. ښکلا لا نسته نه وه چې الماس د پیالو پتنوس راکش کړ، ښکلا ته یوه بله پیاله کې چای واچوه. د پیالو له غاړو د چای تاوونه لکه ماران راپورته کېدل. الماس خپلې خبرې پیل کړې. د خیال انځور د یوټیوب چینل درنو تعقیبونکو، دا و د 10 ولسمشر د ناول لومړۍ برخه. تر بلې برخې مو په مهربانه خدای تعالی سپارم. ښه وخت لرئ، زړه مو په مینه باندې مس وسه.